السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولري. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د سنگل پیز موټر ته د میګنیټ کنډکټر د نصب کولو د وایرینګ کنیکشن او ډایګرام پر رابطه باندې ده چې څنګه کولی شو یو سنگل پیز AC موټر ته میګنیټ کنډکټر نصب او کنیکشن کو او په اتومات ډول باندې سنگل پیز موټر د میګنیټ کنډکټر په واسطه باندې اپ او ان کو. نو دوستانو راځو د سنگل پیز موټر ته د میګنیټ کنډکټر د نصب کولو وایرینګ کنیکشن او ډایګرام ته د دې سیستم د نصب کولو لپاره مونږه ضرورت لرو یو عدد 2 پوله MCB بریکر ته، یو عدد میګنیټ کنډکټر ته، یو عدد سنگل پیز AC موټر ته او 2 عدد آن او اپ پوش بټنو ته. نو دوستانو راځو د دې سیستم د فعالولو د کنټرول او پاور وایرینګ کنیکشن او ډایګرام ته. اول د 2 پوله MCB بریکر انپوټ پینټونو ته فاز او نیوټرل 220 وولټ AC برق سپلای کوو. دوهم د 2 پوله MCB بریکر د آوټپوټ پینټونو څخه فاز ویر د اپ پوش بټنې د یو پینټ سره نصب او کنیکشن کوو. دریم د اپ پوش بټنې د فاز ویر څخه فاز ویر ډایریک د کنډکټر د AC پاور د انپوټ پینټونو سره ډایریک نصب او کنیکشن کوو. څلورم د اپ پوش بټنې د آوټپوټ پینټ څخه فاز ویر د میګنیټ کنډکټر د کویل د هولډینګ سرکټ د A1 پینټ سره نصب او کنیکشن کوو. پنځم د 2 پوله MCB بریکر د آوټپوټ پینټونو د نیوټرل ویر څخه نیوټرل ویر د میګنیټ کنډکټر د کویل د A2 پینټ سره نصب او کنیکشن کوو. شپږم د دغه نیوټرل ویر څخه نیوټرل ویر د میګنیټ کنډکټر د AC پاور انپوټ پینټونو د دوهم پینټ سره ډایریک نصب او کنیکشن کوو. اووم د اپ پوش بټنې د آوټپوټ پینټ د فاز ویر څخه فاز ویر د آن پوش بټنې د ان پوینټ سره نصب او کنیکشن کوو. اتم د آن پوش بټنې د آوټپوټ پینټ څخه فاز ویر د میګنیټ کنډکټر د کویل د A پینټ سره نصب او کنیکشن کوو. نهم د آن پوش بټنې د دغه آوټپوټ فاز ویر څخه فاز ویر د میګنیټ کنډکټر د هولډینګ سرکټ د A2 پینټ سره نصب او کنیکشن کوو. لسم د کنډکټر د آوټپوټ پینټونو څخه فاز او نیوټرل ویر سنگل پیز موټر ته نصب او کنیکشن کوو. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو که غواړئ بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپلو ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسې د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.